السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ملګرو، زه دویم سبق سره حاضر یم. تاسو ته مو کوم هغه خیالو پارټیشن مو جوړ کړی و، صرف د مخکې کوم هغه دی دویم هغه درته ښیم. داسې کې مو سی انتخاب وکړلو، پارټیشن خو مو درې ډرایو جوړ کړو، سی باندې مو اندازې کې مو انسټالیشن کوو، نو انټر بټن مو دباو کړو. دغه کې اوس څلور هغه راغلل اپشن، لکه دا 1 2 3 4. دا dva څه کوم دي ان ټي اف اس دي او dva فیټ دي. دا پهله سر کې څه کوم اوس پړوي فارمیټ د پارټیشن یوزینګ د ان ټي اف اس فایل سیستم، په دې کې بریکټ کې اوس کوئی کم لیکلي دي. او دا ځکه دا دویم څه کوم دي فارمیټ د پارټیشن یوزینګ د فیټ فایل سیستم کویک بریکټ کې نه جلدی سره زر. او دریم څه کوم دي فارمیټ د پارټیشن یوزینګ د ان ټي اف اس فایل سیستم، دام د پاسه سره برابر دی، خو صرف دا نارمل دی، دام نارمل دی، دا فیټ نارمل دی او دا ان ټي اف اس فایل نارمل دی. او دا د فیټ فایل سیستم جلدی سره فارمیټ کوم، دا ان ټي اف اس فایل جلدی سره فارمیټ کوم. نو اوس مو جلدی سره کوم دا زر فارمیټ کی. اوس دا ملګرو مو انټر بټن دباو کو. دا ځکه اوس سیټ اپ هغه کوي، فایل فارمیټ کوي. دا ډرایو څه کوم دی، دا سوري ډرایو فارمیټ کوي چې دې باندې وینډو انسټالیشن شروع شي. دا مو صرف سی هغه کړلو، ډي او ای به بیا مو څه کله وینډو جوړه کړو هغه ځای کې به مو فارمیټینګ کوو. ولې چې څو پورې کوم ډرایو فارمیټ نه وي هغه باندې ورته هېڅ هم نشي کې څه کپي مپي نشي کولی، څه فایل نشي جوړولی، څه فولډر نشي سیو کولی. دغه ځای کې ملګرو اوس تاسو ته کتی شي، دغه ځای کې لیکلي پلیز ویټ ویل سیټ اپ کاپیز فایل ټو د وینډوز انسټالیشن فولډر. سره دا ځکه اوره مهرباني وکړئ انتظار وکړئ چې څو پورې دا فایلونه کوم دي دا کپي شي هغه فولډر ته، چې کوم د وینډو انسټالیشن فولډر دی. نو ملګرو دا به اوس د کوم فایلونه کپي کېږي، دغه ځای کې تاسو ته کوزه هم ګوره کتی شي چې کوم فایلونه یې د دې نامې هم ښیي، کاپینګ فایل دا هم د نامې هم درته ښیي. او دغه ځای کې د زړه کرښه هم ښیي، د زړه کرښه چې 100 پورې شي نو دا به فایلونه کپي شي هغه فولډر ته، چې کوم فولډر د وینډو ایکس پي فولډر دی. و دې کې ملګرو پهله ځل چې کوم هغه بایوس سیټ اپ وکړلو، چې کله موږ کمپیوټر ریسټارټ کړو هغه ځای موږ ته پهله راشي چې پریس اني کی ټو کنټینیوس، هغه ځای کې به موږ انټر بټن دبوو سره د موږ کمپیوټر سی ډي رام یا ډي وي ډي رام نه سټارټ شي. خو دا دویم ګزاره اوس کله دا فایلونه کپي شي د فولډر ته، بیا چې کله موږ بیا کمپیوټر خپله ریسټارټ کېږي، که موږ ورته هېڅ نه وي هغه خپله ریسټارټ کېږي. او چې کله ریسټارټ شي هغه ځای کې موږ ته کله آپشن راکړي چې پریس اني کی ټو کنټینیو، هغه ځای کې به موږ هېڅ بټن هم نه دبوو. ویا ویلې که موږ بټن دباو کړو نو دا کوم څه کار موږ کړی وي، د کوم فایلونه کپي شو یا کوم مطلب دی موږ پارټیشن کړی حساب کتاب، د هر څه به کینسل شي. ویلې چې هغه به سر دوباره شروع نه به بیا هغه عمل شروع شي. او که چېرې موږ هغه ځای هېڅ هم ونه وینو نو دوی اوس د کوم فولډر ته د خپل کوم فولډر یې جوړ کړو او دې کې کپي کړلو، دغه ځای نه به دا انسټالیشن شروع شي. اور سی ډي به ونه وباسو، نه سی ډي به ورکې پرته وي، خو بهرحال هغه ته به بټن مټن هېڅ کی به نه دبوو، بلکې آرام سره خاموش به ورته کښېنو چې څرنګه کمپیوټر ریسټارټ شي هغه به خپله وینډو به هغه کړي، وینډو انسټالیشن به شروع کړي. دا ملګرو اوس پوره کېږي، چې کله دا 100 پوره شي 100% هغه نه بعد به دا بیا هغه ته لاړ شي، کمپیوټر به ریسټارټ شي او هغه نه وروسته به د وینډو انسټالیشن شروع شي. دا ملګرو بس تقریبا 90% شو. د ملګرو 100% پوره شولو. اوس د پلیز ویټ ویل سیټ اپ هغه چې کوم د هغه راکړل، اوس د ګورې زه ولیکلو ریسټارټ کمپیوټر، دغه ځای کې ملګرو اوس به مو دا کی نه دبوو، کسې ولیکلو پریس اني کی ټو کنټینیوس دا به مو نه دبوو. دا ګورې ملګرو وینډو ایکس پي خپله اوس به سټارټ شي دغه دپاره انسټالیشن دپاره.
د ملګرو وینډو ایکس پی سٹارټ شولو، انسټالیشن سٹارټ شولو. اوس دغه کې د سو هغه دي کلیکټینګ انفارمیشن دا مو شولو. ګورې دا شین ډاټ پکې ولګېدلو سره دا سټیپ وشولو. ډاینامیک اپډیټ دا مو شولو. پریپیرینګ انسټالیشن دا مو شولو. اور دا چې کوم دی انسټالینګ وینډو دا اوس وینډو انسټال کیږي. صحیح شوله. فولډر نه فایلونه راخلي اور یا سی ډي یا ایس او فایل هغه نه فایلونه راخلي. اوس لیپټاپ کې یا ډیسکټاپ پی سي هغه هارډ ډیسک کې مکمل طور باندې انسټالیشن به شروع شو. اوس دا چې کوم دی بیا اخري اپشن دا فاینلایزینګ چې کله دا هر څه دا مکمل شي، دا وینډو مکمل شي، بیا به فاینل کی. نو دا څو 2 4 5 سټیپ دي. او د ځکه مثلا اول ګوره ټایم لیکلو 39 منټس، اوس 37 منټ ولیکلو. 37 منټ کې به دا کېږي. خو بهرحال دا 39 منټ دا ول لیکي بای ډیفالټ. او څه لیپټاپ وي یا ښه کمپیوټر وي هغه تقریبا 19 منټ کې 20 منټ کې وینډو مکمل کیږي د ایکس پی والا. اور که بیا ډېر زوړ کمپیوټر وي، پینټیم 1 وي یا 2 وي، بعض ملګري اوس هم استعمالوي په کلو کې، هغه کېدای شي څه لږ ټایم واخلي. خو بهرحال د دې 39 ټایم خپل ډیفالټ ټایم دا لیکي تقریبا 39 منټ. اور دا اوس انسټالینګ ډیوایس شروع دي. دا ځکه انسټالینګ ډیوایس شروع دي. دا چې کله ډیوایس شي اوس بیا به زه خپل دا ویډیو لاندې پاس کوم، یعنې ودروم به. خو چې کله دي کې اوس یو 2-3 ډایلاګ باکس راسي چې هغه باندې زه تاسو پوه کړم چې ریجنل لینګویج دا به څنګه سیټ کوو. اور نیټورکینګ چې کوم شروع شي هغه کې به دا سیټینګ راسي. دا ځکه ملګرو دا د دې خپل هغه دی د وینډو ایکس پی. او دا ځکه دا لیکلي معلومات رسي چې دا ګوري یور کمپیوټر ویل بی فاسټر اینډ مور ریلایبل. سره تاسو کمپیوټر به ښه تیز چلیږي د وینډو ایکس پی سره. اور دا ځکه بیا ګوري هغه معلومات هم دي. دا د وینډو ایکس پی خپل معلومات دي. سره وینډو ایکس پی کې دا د خاصیت دی، دا د خوبیانې ورکې شته دي. نو ښه وینډوز دی، هلکه دی. د 7 یا د 8 په مقابله کې د هلکه وینډو دی او ډېره ښه چلیږي. دا اوس کله دا ډیوایس انسټال شي هغه نه بعد به موږ سره تقریبا 30 منټ څه پوره کېږي. ریجنل اینډ لینګویج هغه به راشي، ډایلاګ باکس به راشي، هغه به مو څرنګه کوو هغه به زه پوه کړم څه انفارمیشن ورکول غواړي. اور یو کېدای شي پروډکټ کی وغواړي. پروډکټ کی کومه یوه وي چې کومه مو سی ډي واخلو، بازار کې کومه سی ډي واخلو، هغه کې چېرته که هغه باندې نمبر لیکلی وي 25 نمبر وي، 25 نمبر به مو دغه کې 5 نمبر والا یوه به خانه وي، هغه کې به مو هغه ورکوو. دا ګورئ ملګرو د زه راغللو د زه اوس تاسو ته کتی شي regional and language options. So you can customize window XP for the different regional language. دا ځکه مو کسټمایز کولی شو. دا ځکه مو کسټمایز بټن وویلو، دا ځکه ګوره دا ریجنل آپشن دی، دا لینګویج دی او دا بینډواس هغه دی. خو بهرحال دا مو انسټالیشن کې نه کوو، ولې دا ډېر هغه دی کسټمایزیشن دې دپاره ډېر هغه پکار دی. سره څه حساب کتاب کوم غواړي، د ځکه مثلا یونایټډ سټیټ دی، نور بل ملک هم پرېښودی شي. او دا مو ډیفالټ پرېږدو فی الحال. د ځکه مو نیکسټ بټن ووایو. چې کله مو نیکسټ بټن وویلو دغه ځکه اوس مثلا مو خپله نامه ورکوی شو، کمپیوټر یا چا بچي والا یا هر څه نامه وي هغه ورکوی شو. زه ورکوم سیفور SAIFUR سیفور نامه مې ورکوم. دغه ځای کې څه ارګنایز دی، دا هوم ورکوم زه ورته HOME هوم، دا مې ورته ورکړلو. دا ځای کې مو اوس نیکسټ بټن وویلو. دا ځای کې نیکسټ بټن کې دا اوس کمپیوټر ایکس پی والا خپله نامه ورکړله، سره دا د کمپیوټر نامه شوله. اور دا چې کوم دی دا اکاونټ جوړوي ایډمنسټریټر پاسورډ غواړي. سیفور نامې باندې خو به جوړ شي. او دغه کې زه کوم پاسورډ ورکړم، مثلا لکه 1 2 3 4 5 ما ورکړلو. او دغه کې بیا زه 1 2 3 4 5 ولیکم چې کنفرم شي سره بالکل دا پاسورډ دی. نو کله بیا چې زه کمپیوټر چالو کوم هغه ځای کې به 1 2 3 4 5 څو پورې ما نه ورکړی، دا کمپیوټر به نه چالو کېږي. خو بهرحال دا مو اوس همداسې خالي پرېږدو، مو مخکې تېرېږو. دغه ځای کې مو نیکسټ بټن وویلو. دغه ځای کې اوس ملګرو راغللو د ټایم اور ډیټ. دا ټایم اور ډیټ دی. دغه ځای کې مو مثلا میاشت دی هغه خب کوی شو. دا اوس نن تاریخ کوم دی، نن والا ته زه مثلا مو سلیکټ کړلو. دا چې کوم دی دغه ځای کې ټایم دی. او دغه ځای کې ټایم زون د کوم پلس او منفي نشان وي کوم ځای کې دا GMT ټایم رسي هغه په باره کې. دغه ځای کې مو پاکستان انتخاب کوی شو، ډېر ملکونه دي
خو دې کې به د پاکستان نامه نه وي بلکې تقریبا زیات د شهرونو نامې وي، لکه دغه ځای کې اوس ګورئ ابودابي، مسقط، د یونایټډ عرب امریټس ورکې نشته، او دغه ځای کې کابل دی، ګورئ افغانستان نشته، کابل دی. دارنګې موږ سره به پاکستان کې اسلام آباد، کراچي، دا راغلل. ګورئ اسلام آباد او کراچي 15 غنټې فرق دی جی ام ټي ټایم سره. صحیح شوله، دا مو انتخاب وکړلو. دغه ځای کې موږ نیکسټ بټن دباو کړو. اوس دغه ځای کې ګوره تاسو ته کتی شي انسټالینګ نیټورکینګ. اوس یو بل هغه به رسي چې نیټورکینګ معلومات به غواړي، چې هغه هم وکړو. بس هغه نه بعد به وینډو خپله انسټالیشن کوي. خو ملګرو دې نه علاوه کیدای شي زما تاسو ته مخکې مو ویلو څه یو بل ډایلاګ باکس راشي چې هغه ځای کې تاته ولیکي څه پلیز انټر پروډکټ کی. سره دې ځای کې 15 خانې به جوړې وي، 15 بکسونه، او 15 بکسونو کې یوې بکس کې 15 نمبر رسي، نو دا 25 نمبر دا به رسي. 25 نمبر څه ورته ورکړي، بیا به هغه نه بعد وینډو انسټال کېږي. او که چېرې هغه نمبر یې وغوښتلې او ته ورته هغه نمبر یې ویل نه کړې، بیا به وینډو انسټالیشن ختم شي، وینډو به نه انسټال کېږي. دې وجې نه چې کله هم سي ډي راخلو یا بازار کې خلې د هغه پروډکټس کې ضروري ورکه بیا مې سره نه وي، نو انټرنیټ باندې د ایکس پي والا زښت ډېر وینډو هغه دي کېږي 25 نمبر یې هغه 2-3 ځان سره سیو کړو، ولیکو، چې کله هم انسټالیشن کوو نو هغه ځای کې به تاسو ته کی تکلیف نه وي. او که بهرحال کی وغوښتل او هغه ځای تا سره نمبر نه وي، نو بیا هم وینډو انسټالیشن نشئ کوی. دا ځکه ملګرو راغلو ورک ګروپ اف کمپیوټر ډومین. دا کمپیوټر کوم سره هغه دی، نو دیس کمپیوټر از ناٹ ان ا نیټورک، چې دا کمپیوټر نیټورک سره نه دی. صحیح شوله، خو دې ته مو نامه ورکوی شو. صحیح شوله، چېرې میک دیس کمپیوټر ممبر اف فالوینګ ورک ګروپ، چېرې دا بیا کور ګروپ سره جوړی، نو دې کې هغه جوړه. یا دغه ځای کې الریډي موږ سره نیټورکینګ باندې شته، نو موږ کله دا انتخاب وکړو یس میک دیس کمپیوټر ا ممبر اف د فالوینګ ډومین. چېرې موږ سره کوم ډومین نامه دی هغه سره دا کمپیوټر مو وره هغه نامه به مو ورکړو چې دا کمپیوټر مو هغه سره منسلک کړه، یعنې کمپیوټر سره څه نیټورکینګ کې کار کوي. خو بهرحال موږ سره اوس نشته نیټورکینګ، دا مو پهله انتخاب کړو چې داسې کې اوس مو لازم یو ټکی ویلی نه وي، خو لازم به ورکړو ویلې دا ځای کې نیکسټ آپشن نشته. دا ځای کې مو اوس ورکړو مثلا ASD مو ورکړو، ASD مو ورکړلو. دا ځای کې مو نیکسټ بټن ووهلو. دا به یو 5-6 سیکنډ چیک اپ وکړي، هغه نه بعد به بس هغه به چلو شي، وینډو انسټالیشن به شروع شي. ملګرو زه بیا بل سبق سره حاضرېږم، ویلې دا هم تقریبا 13-14 منټ شولو، دریم سبق سره حاضرېږم.